دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت راته اوسئ. نن غواړم چې یو ډول ډیر اسانه کباب تاسو ته په طبیعي باندې دروښیم. که څه هم ما ډېرې ویډیوګانې د کبابو مخکې هم نشر کړي دي، خو بیا هم دا نن مې هوس وشو چې یو بل ډول کباب تاسو ته طریقې دروښیم چې دا ډېره اسانه او خوندور هم ده په عین حال کې. د دې کباب لپاره چې ما راخیستي دي دلته چې تاسې وینئ تقریبا 450 ګرامه کوفته چې دا د 2-3 نفرو لپاره زما په نظر کفایت کوي. او دا هم پیاز او ورسره ووژه او زنجفیل چې دا ټوله مې تقریبا یو ځای مکس کړي دي او 100 ګرام. د دې 450 ګرام کوفتې لپاره 100 ګرامه پیاز او ووژه او زنجفیل کفایت کوي. او تازه دنیا هم ورسره یوه ډکه قاشقه لا یوه نیمه ډکه قاشقه د ډوډۍ خوړلو. او دې نه علاوه مالګه، تور مرچ او کورکمن. البته که نور کوم ډول مساله غواړئ استعمالوئ هغه هم د تاسو خپله طبیعت باندې. نو علاوه له دې شیانو دوستانو د کباب لپاره دا رقم یو ډول لرګي دي په دوکانو کې شته، په خوراک فروشي دوکانو کې چې د کباب لپاره دي. یو دانه دغسې یو لرګی پکار ده او یوه ټوټه مې هم ورته د ډوډۍ راخیستې ده، بازاري ډوډۍ نه د کورنۍ ډوډۍ. دا البته توره ده، سپینه هم استعمالولی شئ. یوه ټوټه ډوډۍ پکار ده او یو دانه هم پیاز چې دا به بیا وروسته تاسې وګورئ. نو هیله لرم که چیرې تاسو غواړئ چې نور کبابونو طریقه چې زده کړئ، په نتکۍ او پخلنځي کې ډول ډول کبابونه، دیګي، شامي کباب، روله کباب، نرګس کباب ټوله شته. هیله لرم ویې ګورئ او نور هم که څه پیشنهاد او څه وړاندیز لرئ هیله لرم چې راته ویې لیکئ په یوټیوب کې د ویډیو لاندې. نو دا مواد به زه لومړی په دې کاسې کې سره مکس کړم. نو په ابتدا کې به اول دا غوښه به دلته واچوم کاسه کې. پیاز ووژه او زنجفیل او مالګه، تور مرچ او کورکمن. کوم ډول د کباب مساله غواړئ، لا د ګرمه مساله هم پکې اچولی شئ، خو ما څه غوښتل چې ساده یې پوخ کړم. او علاوه له دې نه چې دوستانو دا ډوډۍ به هم ورته په دې شکل میده کړم. شاوخوا ځای مې ایسته کړې، ډوډۍ مې داسې کلی چې لمدم کوي. خیر خدا په یخچال کې ایښې وله، داسې نمجنه وله، ما نه کړله لنده. او دوستانو یو وارې چې دا داسې سره مکس کړم. لیدونکو دا بیکینګ سوډا ده، دلته پې لیکلي دي بیکینګ سوډا. نو که دا لرئ دا هم داسې نیمه چمچه د چای خوړلو ور واچوئ، ډېره کمه البته. وګوره ډېره د قاشقې ځای ده بیخي. اوس مې دلته په دې پیالې کې لږ څه اوبه راخیستې دي. دا لاس به لږ داسې په اوبو لندومه په دې شکل. بل دا خوا یې ډبله ده، دا خوا یې نرۍ ده. زه غواړم چې په دې ډبله خوا باندې داسې کړم. په دې شکل سره دا به اوس دلته کېږدم.
مساله ما په نظر شده لیدل کو کباب هم په دې شکل جوړ کو او اوس په دې کبای کې غوړي واچوم او پیاز به هم ورته ریزه کړم پیاز البته په ابتدا کې نه وریږي کباب سور کیږي تاسو به ووینئ اوس دا غوړي یو څه سره سي بیا به نو کباب پکې سره کړمه یو البته یو نه څو دانې یو ځای ورولېږي ډېر نه ده اوس یو څه ګرم سوي دي ډېر سره نه دي خیر ده ماتیږي نه کباب خو مې وایست اوس به په دې غوړو کې د کباب په غوړو کې یو څه زیره واچوم البته اور مې مړ کړی ده او یو څه هم د دلمه‌ای مرچ دي پوډرې دي د دلمه‌ای مرچ او کورکمن کورکمن په دې هم ښه دي سي تر پیاز رنګ ور بدلوي ښایسته کوي او که چیرې غواړئ چې مساله ور واچوئ نو هغه هم تاسو خپله خوښه البته زه پکې دا رقمي وچ مرچ دي دا هم پکې یو 3 دانې راچوم ښه او دې نه علاوه به اوس دا پیاز چې مې هلته کړي ول دا به پکې دا رقم واچوم ته هغه شیان چې مې مخکې ور واچول زیره او شیان هم مې سره نه کړل غواړم دا یو ځای یې سره کړم ښه په دې چې ډېر هم باید سره نه شي هیڅ یوه چونډۍ به مالګه هم ور واچوم په دې شکل سره او دا به هم کباب چې ور واچوم خوښه مو که د لیمو اوبه ور اچوئ هم ور واچوئ په دې دغسې کوئ چې ښه دا واخلي په دې رقم سره او اوس به نو سر به پرې پټ کړم او یو څو دقیقې دا سر هم ډېر کوچنی ده هر کاران د سر نه لري خیر دومره او داسې یو 15 دقیقې دغسې په 1 درجه اور باندې لګوم پرېږدم یې بعد هغه بیا نو کباب تیار ده دوستانو خدای دې وکړي تاسو دا نننی پخلی خوښ شوی تر بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم الله مو مل او ساتندوی شه